افلاطون د عیسی علیہ السلام د زمانه یو ډیر لوی ماهر سړی او ساينسدان دی د دنیا ډیر لوی مهارت وسره افلاطون و عیسی علیہ السلام باندې سوال وکړو بطور امتحان وی دا اسمانونه کلیندې شي اسمانونو نه لنده جوړه شو او دا حوادث چې دینه دا غشي شو دا مصیبتونه او تکلیفونه دا غشي شو او انسان نشانه شولا او دا لنده د الله په لاس کې ده دا الله په لاس کې لنده د غشي پکې اخره او دا انسان نه خکدي پیولي دا انسان پیولي دې کې دا تخت لار راتوخه انسان به کم خوا تختی الله لنده په لاس کې غشترا غشي پکې ورکړه مخامخ یو انسان دی هغه انسان گزار کوي دا انسان به څنګه بچ کی دا سوال د عیسی علیہ السلام نو شو افلاطون پہ کړی دی نو عیسی علیہ السلام وته وی ففروا الى الله الله طرف ته ورو تختا چې څوک دیولی دا غخ پوته ورشه نو په خپل خپل گزار نه کوي خپل خپل بچ کی تابم بچ کوي وی دا سوال په ذکر کو چې بغیر د پیغمبر نه بده خبره جواب څوک اون کړی شي نو پوه شو چې عیسی علیہ السلام پیغمبر دی خو سره د پوه شو چې عیسی علیہ السلام پیغمبر دی خو وی نه منو وی الانبیاء لاجل الناقصین انما الانبیاء لاجل الناقصین پیغمبر چې الله را لېږي نو دا ناقص خلق را لېږي ونحن کاملون من پوره ما ته د پیغمبر اجت نشته ځکه په خپل کامل ما نو دا چې ته ناپوه له پیغمبر را لېږل پکارو زما پیغمبر ته اجت نشته افلاطون خراب لاړو ایمان یې راونړو نو فرحوا بما عندهم من العلم ګور خپل علم وسره دی هغې باندې غاویره دی ساینس او ټیکنالوژي وسره وه په هغې باندې غاویره دی د ملا علم ته حاجت نشته د آسماني علم دې ته ضرورت نشته دی دې وخت کې ساینس ټیکنالوژي پکار په خپل دی د هغې اهمیت منو ساینس ټیکنالوژي هر څه ووایه خو ګوره د قرآن نو د حدیث نه ځان خبر کا دا نه چې قرآن او حدیث ته ضرورت نشته دی او بس ساینس ټیکنالوژي پسې شه نو افلاطون ډېر ماهر و چې د الله راغلي احکام هغې ته سپکو کتل نو کافر لاړه سقراط هم یو ډېر لوی حکیم و ډېر لوی ماهر سړی وی هغه د موسی علیہ السلام وویل چې موسی علیہ السلام پیغمبر راغلی دی چا ورته لاړ شه لو هاجرت الیه کچره ته موسی علیہ السلام تلاړه هجرت ته وکنو دې کې بستا لپاره خیری هغه وی نحن قوم مهتدون لا حاجت لنا بمن يهدينا من پخپل هدایت یافته یو من ته ارس معلوم دی ښه من ته لارې مخه من هدایت والا یو او من ته هغه چا ضرورت او حاجت نشته چې ما ته لارو خی نو اره زمانه کې به داسې وي چې د الله د دین خبره ورته وکړي نو دی به چې دا ما سره کومې ډیګریانې او کوم علم دا کافي دی او د خدای د دین خبره به ورته سپکه ښکاره شي نو همدغه خلک چې نو دوی باندې به عذاب راځي دا کافران قریش مکه دوی د پیغمبر علیه السلام په باره کې څه میټینګ وکړو چې دا اسلام خو ډېر مخ پړوان دی روان دی نو عتبہ ابن ربیعہ چې د قریش یو لوی سردار دی مسجد حرام کې ناستو د ملګرو سره او بل اړخ ته پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دی عتبہ د خپل قوم ته ویل که ستاسو خوښی نو زه به د محمد سره صلی الله علیه وسلم سو خبرې وکړم او دله به ترغیب ورکما که زما خبره اومنله موږ به وله هغه څه ورکو چې هغه غواړي خو زموږ د خدایانو نه به قلار شي ملګرو ورته یې ډېره ښه ده ورشه نو دې ورغه پیغمبر علیه السلام سره کېناستم ورته وایي ورواره تا ته معلومه ده پیغمبر علیه السلام ته وایي ورواره تا ته معلومه ده چې زموږ قوم قریش چې دي نو په هغې کې تا ته یو ډېر اوچت مقام حاصل دی او ستا خاندان زموږ په نظر کې عزتمند دی خو تا دا قوم په یو ډېر لوی مشکل کې ګیر کړی دی
یو داسې دعوت دې راوړی دی چې زمونږ په دې ډله کې د تفریقه او ډله بازي پیدا کړې ده. ټول یې بېوقوف جوړ کړي دي. د دوی خدایانو ته بد وی، ټولو ته کافر وی. زما یو خبره واوره، که ستا خوښه شوه پیغمبر علیه السلام ورته ابوالولیده ته وایه زه به اورمه. عتبه ابوالولید پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ورواره تا چې کوم تحریک شروع کړی دی که د هغې مقصد مال جمع کول وي نو موږ د سره وعده کوو چې تاله به دومره مال لا جمع کوو چې د ټول قوم نه به ته ډېر مالدار شي، او که مقصد د حکومت او اقتدار وي نو موږ به ټول تا خپل سردار ومنو، او ستا د حکم نه غیر به هېڅ کارم نه کوو، او که ته بادشاهي غواړې نو موږ به تا بادشاه ومنو، او که په تا پیریان وي څه غوټه موټه در باندې راځي، څه پیری او شیطان راځي او تا مجبوری په دې کارونو باندې او ته د هغه د دفع کولو نه عاجز یې نو موږ سره دمګر شته، تاله به څوک راولو دم به د باندې واچي او ته به جوړ شي. اوږد تقریر یې وکړ. د پیغمبر علیه السلام ورته آخر کې فرمایي چې ستا خبره پوره. پیغمبر علیه السلام د ځانه جواب ورکولو په ځای باندې د دې صورت آیاتونه ولوستل. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابا فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. تلاوت جاری که او چې دې د طور سه چې فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې دې آیات ته ورسېده. عتبه ورپاسې د پیغمبر علیه السلام په خولې مبارکې لاس کېښوده، وی د رشته دارۍ خاطر وکړه بس چپ په موږ رحم وکړه نور څه وایمه. او بعض روایاتو کې دي چې عتبه خاموشۍ سره دا د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې آیاتونه اورېدل او داسې د خپلو لاسونو ته تکیه لګولې وه، شاته یې لاسونه ایښي اورېدلې. نو آیات د سجدې ته چې ورسېده وی پیغمبر علیه السلام سجده وکړله او بیا عتبه ته وویل ابوالولید تا واورېدل، اوس ستا اختیار دی چې څه کوې هغه کوه. عتبه د خپل مجلس نه پاڅېده او د خپلو ملګرو مجلس له ورغی. وی د لرې نه ورته خلکو کتل نو هغه کافران وی په الله قسم د ابوالولید چهره بدله ده، دې نه چې ته نو یو شانتې و اوس چې واپس را روان نو هغسې نه دی. راورسېده خلکو ته تپوس کو ابوالولید کم خبر دی راوړو. ابوالولید ورته وی انی سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. ما د ده نه داسې خبرې واورېدې په الله مې د قسمې داسې خبرې مې مخکې چېرته اورېدلې نه دي. والله ما هو بالسحر ولا بالشعر، قسم په الله چې دا خو نه جادو دی او نه شعر و شاعري ده، ولا بالکهانت او نه کهانت او ترویتی توب دی. یا معشر قریش اطیعونی، اے د قریشو ډلې زما تابعداري وکړئ، وجعلوها لی دې ما ته پرېږدې، حلوا بین الرجل وبین ما هو فیه، پرېږدې دا سړی چې دې څه کوي نو ولیکي. فاعتزلوه دنه کناره شئ او اړخته شئ. او بیا مخکې وایي فوالله لیکونن لقوله الذي سمعته، زما قسم په الله دې چې کومه خبره کوي ما ته واورېده د هغې دپاره نبأ یو عظیم خبر دی. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. که چېرې دې دته عرب ور ورسېدل عربو دې مړ که فقد كفيتموه بس ستاسو لپاره هغې کافي شو. بغیرکم ستاسو نه غیر بس عرب به ختم کی. وإن يظهر على العرب او که چېرې دې په عربو باندې غالب شي فملکه ملککم نو د هغه حکومت هم ستاسو حکومت او بادشاهي ده. وعزه عزکم د هغه عزت ستاسو عزت دی. وکنتم اسعد الناس به د ده په وجه باندې به تاسو ډېر نیک بخته خلک شئ. وی د قریشو چې دا خبره واورېدله نو تی ابوالولید محمد پتام جادو کو تیم خپله وخته واړولې
اته زما خو دغه رائے ده چې دا کومه مې ووی مخکې ستاسو اختیار چې څه کوئ. نو د قریشو هوښیار خلک هغوی په دې پوهېدل چې قرآن د الله کتاب دی، د الله کلام دی. خو بدنصیبي خبره ونه منله. حامیم لفظ متشابهاتو نه دی، حروف مقطعات دی او د متشابهاتو نه دی.